دپاره یې نوسر دی لال جان انډیوال د فنکارانو نامې د رباب فنکار دی شیخ شیر محمد د تبلې فنکار دی میناګل استاد د کابل مشهور تبلې والا سندرغاړی زه په خپل یم لال جان باجم غږومه د دکانونو پته یاده ساتئ اتیشتم لمبر د فردوس سینما شاته او اول نمبر دکان په کباړي بازار کې نور محمد او خان شیر عزتمند اوریدونکو دا څلورم نمبر کیسټ دی دلیل کبابي ته مخامخ د نور محمد الګ دکان اتیشتم نمبر او کباړي بازار کې نور محمد او خان شیر نمبر 1 خوږو اورېدونکو یو درخواست زما منظور کړئ چې دا کیسټ به تاسې کور دننه نه غږوئ ولې چې دا مونږه داسې څه ترسکون څیزونه ویلي دي کیدای شي څوک پرې خفه شي تنګسي راباندې راغله بیلمبر در پدارا که یاری دا او که دوستی دا پا پیسو دا نور محمد استاز را سوک دا خدای دا پارا نکی او خبرا خبرم چې بازار چارې په ماشي نا خبره مې دیش دنیا کربوره چې دنیا او دولت دې نه وي انډیواله چې ګیله د چا نه ونه کړي د سره چې ښایسته یې هر سړی دی خریدار دی شه بچو چې نندیوار دی چې ښایسته یې هر سړی دی خریدار دی شه بچو چې نندیوار دی وکا امام ځان دی کپاک شونډې کسري دستې چالاک شال کا په سر نه لري باک زر شلوټونه ټولوه بخت دې بیدار دی تین شه بچو چې نن دیوار دی زر شلوټونه ټولوه بخت دې بیدار دی تین شه بچو چې نن دیوار دی ته چې ښایسته یې هر سړی دی تابعدار دی تین شه بچو چې نن دیوار دی سترګې جار شم د بچه باز زیړ غوږونه زلک باز شته د ځواني په قمار باز ټول خرابات مې په چرسي ګل ګلزار دی شه بچو چې نن دیوار دی ټول خرابات مې په چرسي ګل ګلزار دی شه بچو چې نن دیوار دی چې خرڅه یې هرڅه دی تابعدار دی شه بچو چې نن دیوار دی شینا لري عزت یو د قلم بل تجارت ډېرې پیسې ښایسته صورت چې ورته ګور مړ سړی تابعدار دی شه مشهور چې نن دیوار اخ ګزان دي ټینګ که د پنځو ملوټو کار دی شه مشهور چې نن دیوار چې ښایسته یې هر سړی دی خریدار دی
څه بچو چې نن دیوار دی زه بسم الله د کل کارو یم ډېر خریدار د شونډو سرو یم تجربه کار د دې کارو یم یو کانالی شم جدا رانه ښکار دی چې څه به شو چې نن دیوار دی یو کانالی شم